پاڼه به ونه خوځي چې باد نه وي، پاڼه به ونه خوځي چې باد نه وي، او هر سړی قابل د اعتماد نه وي. هغه زړه سینې نه د ویستلو وي، هغه زړه سینې نه د ویستلو وي، کوم زړه کې چې مینه د هیواد نه وي. د ولس غږ یوټیوب چینل درنو لیدونکو سلامونه او نیک هیلې. تمه ده چې ټول به رک روغ اوسئ او د صحت جامې به مو پر تن اوسي. لیدونکو ادبي ناسته ده او د ادبي ناستې د نن ورځې میلمه مو کریم الله احساس صاحب دی. احساس صاحب خوږ ژبی شاعر دی او شاعري کوي، غزلې، شعرونه لیکي او په خپل خوږو الفاظو باندې د لیدونکو په زړونو کې راج کوي، ځای پیدا کوي. احساس صاحب ډېره زیاته مننه او کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راکړه. ښه راغلاست درته وایم. ډېره مننه، له تاسو هم مننه کوم او ښه راغلاست درته وایم چې تاسو موږ انتخاب کړو او خپل قیمتي وخت هم موږ ته را په برخه کړ. خوشحاله اوسئ. احساس صاحب دا ستاسو حق دی پر موږ باندې او تاسو نه به بیا هم زه ځانګړې مننه وکړم چې په دې مصروفه ژوند کې مو موږ ته دغه یو څو شیبې راوبخلې او راسره مو ناسته وکړه. ډېره مننه. احساس صاحب خبرې ډېرې نه اوږدوم ځکه لیدونکي بیا تنګېږي زموږ سره. په سر کې درنه یو څو بیتونه وړو، نوي بیتونه. ډېره مننه. نوي بیتونه به در سره شریک کړم. خپل سړیتوب راته بلا وګرځېده، خپل سړیتوب راته بلا وګرځېده، غربته وګوره دنیا وګرځېده. ستا له راتلو نه پس تیاره ختمه شوه، ستا د راتلو نه پس تیاره ختمه شوه، ستا د راتلو نه پس رڼا وګرځېده. ایله بیله چې مې ته ولیدلې، ایله بیله چې مې ته ولیدلې، ایله بیله په ما کې سا وګرځېده. پخوا یوه کربلا وخ اوس، پخوا یوه کربلا ولخ اوس، هره صحرا کربلا وګرځېده. ډېره مننه. احساس صاحب د شاعري کوم داسې ځانګړی وخت لري چې په هغه وخت کې تاسو غزل یا شعر لیکئ که نه؟ بس څه وخت چې ذهن ته څه راغلل او هماغه وخت کتابچه او قلمونه اخلئ؟ نو نه، دا ځانګړی وخت نه لري، دا بس الهام دی. زه خو الهام بولم شعر، نو کله چې در باندې الهام وشي هغه وخت کولی شي شعر ولیکي. او احساس صاحب زده کړې مو تر کوم حده کړي دي؟ زده کړې تر 12مه پورې مې پېښور کې کړي او له هغې بعد بس غربت دې ته نه پرېږي چې نور زده کړې وکړو. نه کولی شي له دې نه وروسته هم ستاسو عمر خو له اوسه پورې دومره نه دی، 12 زده کړو باندې بسنه مه کوئ، کوشش وکړئ چې مخکې لاړ شئ. او بس انسان چې دی هر څومره هر وخت انسان سره وختي که هغه سپین ږیری هم وي، د زده کړې لپاره ځانګړی وخت نه دی او کولی شي هر وخت زده کړه وکړي. احساس صاحب داسې کوم نظم چې د لنډ وخت کې تاسو لیکلی اوسي اوس لرئ د ځانه سره چې زموږ لیدونکو ته وړاندې کوئ؟ نظم به راسره وي خو نږدې وخت کې به مې نه وي لیکلی. خیر دی، پخوانی دی اوسي؟ او داسې یو نظم دی، اختر ته مې لیکلی و. هو په اختر کې مې میلې او خوشحالۍ لیدلې، وړوکې نجونې په سینګار مې ناوکۍ لیدلې، اختر بناو مخکې ټولې خوشحالۍ راوړلې، چاته به ګل ورکړ او چاته غاړکۍ راوړلې. اختر بناو مخکې ټولې خوشحالۍ راوړلې، چاته به ګل ورکړ او چاته غاړکۍ راوړلې. اوس انقلاب اختر راشي خو موږ پوهه نه شو، په یتیم شپه نه هر سبا شي خو موږ پوهه نه شو. چا ویل ولې اخترونو کې مزه نشته، رباب چیلم نشته، ټپه نشته، وږمه نشته. ما ویل چوپ شه په خوله لاس کېږده، ژړېږه او بس دلته د چا د اورېدو یوه سره نشته. چې پخوا به یې پاسونو ښې میلې کولې، څوک په بارودو سوځېدلي د چا خپه نشته. چې پخوا به یې پاسونو ښې میلې کولې، څوک په بارودو سوځېدلي د چا خپه نشته. موږ نه خوښۍ او خوشحالۍ دې یهودانو وړي، جامه یې سپینه ده خو زړونه یې شیطانانو وړي. په لوی اختر کې حلاله کوي قبوله یې مکه، ربه دا ستا دپاره یې نه کوي قبوله یې مکه. غریب ته څه ورکړي په تش پوستکي وغولوي، غوښې یې خپله خوري اخبې ملیانو وړي. د یوې کونډې بورې حال په اختر چا اخیستی، جامې شلېدلې لوپټې ظالمانو وړي.
احساسا نکوم اختر په کورت کې ناس خیمه احساسا نکوم اختر په بند واس خیمه په پردي مال باندې نه حج نه قرباني روا ده زمونږ دپاره اختر نه کول بدي روا ده. ډېر خوندور ډېر ښایسته نظم. احساس نظم مو داسې دی چې حالاتو ته په کتو سره او بیخي دا اوس چې کوم حالات روان دي ټول د فکر انغښتي دي. نو شاعر چې دا د ولس سترګې دي او د ولس تصویر اخیستونکی دا هغه څه چې په ولس کې نو دی راخلي په نرګسي الفاظو یې ولس ته وړاندې کوي. او احساس صاحب ستاسو زیاتره شاعري چې کوئ د څه لپاره؟ مطلب ځینې شاعران اوسي هغوی د غرونو باندې شاعري کوي، ځینې په سیندونو باندې کوي، ځینې په غربت کوي، لکه یو نه یو هدف ځان دپاره ټاکي په شعر کې. ستاسو زیاتره هدف څه وي چې څه ټاکئ؟ پیغام، ولس ته پیغام. ولس باید پوه شي په دې باندې چې زندګي موږ ته خدای راکړې دا باید څه رقم تېره شي، په دې باید شکر وباستل شي. هر نعمت دی الله تعالی چې ده نو قرآن کې الله تعالی وایي چې فبأي آلاء ربکما تکذبان. کوم شي نه تاسو مثال ناشکره یې، کوم شی د الله تعالی کوم کمښت دی. نو پیغام زمونږ د شعر مطلب یا مفهوم هم دا دی چې پیغام ولس ته پیغام راوړو. ډېره مننه. قصې به کوو خو تا نه به شعرونه په منځ منځ کې اورو. غزل به درته ووایم نه دې یم بادشاه نه دې په عیش او عشرت زنګ یم، نه دې یم بادشاه نه دې په عیش او عشرت زنګ یم، ښه ده که نه مورې چې زه ستا په دعا رنګ یم. نه دې یم بادشاه نه دې په عیش او عشرت زنګ یم، ښه دی که نه مورې چې زه ستا په دعا رنګ یم، نه د شینکي خال ملنګ او نه د زلفو رنګ یم، لا اله الا الله د دې ټکو ملنګ یم. لږ که پښتنې دا د حیا څادر په سر راوړي بیا نو زه باتور یم افغان یم او ننګ یم، ښې د کلیواله په ما ټولې لارې بندې کړې ځکه مسلمان یم د دې خاورې پتنګ یم، درز نه یم دروز نه یم بم نه یم غم نه یم، درز نه یم دروز نه یم بم نه یم غم نه یم، ترنګ یم او ترنګ یم رباب یم آهنګ یم، زه یم احساس یم زه ستا په یارۍ داسې یم، ستا نه بغیر څه یم تور بنګ یم بدرنګ یم. ډېر زبردست، ډېره مننه. احساس صاحب مخکې یادونه وکړله چې تاسو الفاظ چې دی په زړونو باندې راج کوي، نو ستاسو د خولې نه د الفاظ داسې راوځي چې زه د الفاظو ته په کتو سره زه داسې فکر کوم چې ستاسو شاعري به ډېره پخوانۍ اوسي. خو که لیدونکو ته خپله وایي څومره وخت کېږي شاعري کوئ؟ د شعر خو تقریبا مینوال ډېر مخکې نه یم، خو شعر چې لیکمه دغه 4 کاله 5 کاله کېږي. احساس صاحب څه علت شلو چې شاعرۍ ته مو مخه کړله؟ شعر د الله تعالی ورکړه ده. کوم انسان چې هغه عاطفه ژوندی نو کولی شي مثال شعر ولیکي، او دا یو د خدای تعالی ورکړه ده چې یو چاته ورکوي په چا یې پرزو کوي. بالکل. او زیاتره کوشش مو څه کې وي؟ غزل لیکئ، شعر لیکئ، ترنم لیکئ، البته نظم؟ زیاتره کوشش په غزل کې، ځکه کله چې موږ زه داسې فکر نه کوم چې زما به ډېره پخه شاعري وي، کله چې شعر پخېږي نظم ته ځي، نظمونه مې هم لیکلي او ډېر په کمه توګه. او کوشش مو د کتاب تر اوسه پورې کړی که نه؟ مهمه خبر نه ده چې سړی کتاب ولیکي، مهمه دا ده چې ښه شعر ولس ته راوړي. کوشش کې به هستی چې داسې یو څه برابر کړي د لیدونکو لپاره د یو کتاب په بڼه باندې، تر څو لیدونکي هغه څوک چې مطلب رسنیو ته لاسرسی نه لري یا ټولنیزې میډیا ته لاسرسی نه لري چې هغه ستاسو شعرونه واوري، تر څو کولی شي بازار نه یو کتاب ترلاسه کړي. هڅه کې هستی؟ انشاءالله، ولې نه، بس کار کوو په همدې باندې او انشاءالله پلان کې مه دی. ښه، څه به لرئ زموږ لیدونکو ته؟ غزل به ورته وایو، موږ سره خو غزلې ډېرې. ستا غزل اورېدو ته راغلي. غزل دی چې زه له وخت سره قدم وهم لګیا یم، زه له وخت سره قدم وهم لګیا یم، په زړه زهر د لړم وهم لګیا یم، بېګا ټوله شپه مې اوښکې نوشي جان کړې، بېګا ټوله شپه مې اوښکې نوشي جان کړې، اوس په مخ ژبه په نم وهم لګیا یم، خدایا ولې نه د کاڼو باران کې،
خدایا ونه نو د کاڼو باران نه کوې ادمزاد خپې د ادم وهم لګیا یم ستا د یو څاڅکي کې شرابو مینوال یم سر تندی د په حرم وهم لګیا یم ما احساس ته یو د امن تحفه راکړه چغې چغې په هر دم وهم لګیا یم ډېره مننه احساس صاحب د شاعرۍ مخنیوی مو څوک کوي نه الحمدلله داسې شعر زه نه لیکم چې څوک یې مخنیوی وکړي بیا هم په لومړیو کې چې کله دې فیلډ ته راغلي زموږ ستاسو د فامیلونو او کورنۍ داسې وي دې ته په لومړیو کې داسې یو فضول غوندې کار ښکاري خپل وخت تېرول ښکاري لومړیو کې هم چا ممانعت نه کوو نه ځینې وخت کې داسې کېږي چې زه مثال کوم وخت کې یوازې ناست یم او شعر لیکم کتابچه را سره نو بیا څوک چې را باندې غږ کوي ورته وایم چې ما باندې غږ مه کوئ ما سره کار مه لرئ په دغه باندې لږ دغه دی چې ته به خپل مثال ذهن به دې خراب شي یا خدای مکه کوم بله مسله درته پیدا نه شي احساس صاحب کله چې شعر غزل ولیکئ کره کتنه پرې څوک کوي استاد شته استاد خو نه خو ملګري دي ګوري هر ملګری یو استاد دی یو کتاب ده داسې کوم مشخص استاد خو نه دی نه مشخص استاد نه لرو ښه احساس صاحب څه به لري نور موږ سره خو همدا غزلي دا ستا غزل اورېدو ته راغلي غزل دی تر څو به ستړي وجود ګرځو د جهان غېږه کې تر څو به ستړي وجود ګرځو د جهان غېږه کې خدایه راغونډه دې که ځمکه د اسمان غېږه کې تر تا ښایسته نشته که څوک درته سپوږمۍ وښایي له تا به بد نه وي که وګورې د ځان غېږه کې عشق هغه و چې په ټک د زهرو یې نه که راویښ مینه هغه وه چې ویده یې و جانان غېږه کې عشق هغه و چې په ټک د زهرو یې نه که راویښ مینه هغه وه چې ویده یې و جانان غېږه کې له قدرتونو نه د زار شمه خالقه خدایه څومره خواږه وي د یو جنت انسان غېږه کې او بیت دی پکې چې له ژوند مایوسه نه وم ښه خو یوه خبره وه له ژوند مایوسه نه وم ښه خو یوه خبره وه خفا غې کړم چې راوړل مې شهیدان غېږه له ژوند مایوسه نه وم ښه خو یوه خبره وه خفا غې کړم چې راوړل مې شهیدان غېږه کې قربان شم وخت ستا له سرو سترګو یې یره کېدا ځکه احساس درنه پټ کړی و ایمان غېږه کې ډېر دردونکی ډېره مننه احساس صاحب نور غیر له شاعرۍ څه مصروفیت لرئ اوس فلحال زه خیاط یم خیاطي کوم یو دکان مې دی هغه کې مصروفه یم که په جوړه په غلطۍ کې موږ ته ونه ګاڼډي یاره بغیر له غلطۍ به یې وګڼو شوخي مې وکړه احساس صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ سره حاضر شولې خپرونې ته په تلو کې د یو څو بیته اورو ډېره مننه زه به درته بیتونه ووایم چې غره د امیدونو را سره دی زندګۍ غره د امیدونو را سره دی زندګۍ خیر دی که غربت زما مېلمه دی زندګۍ نفس مې په ضمیر باندې ملنډې وهي خوري مې بخت مې لا هماغسې ویده دی زندګۍ ته څه وایې زه خو هم انسان یم بل څه نه یم ته څه وایې ما سره هم زړه دی زندګۍ مه یې غورځوه احساس لا کار د محبت کوي مه کوه په پوزه دې مچ نه دی زندګۍ ډېره مننه احساس څه پیغام لیدونکو ته لیدونکو ته به پیغام دا وي چې مغه یو شعر کې وایي که نه یو بیت کې دا وخت د محبت لپاره کم دی حیران یم چې نفرت ته اوسګارېږي سړی څنګه مینه محبت یو بل سره او منافقت له ذهنونو نه وباسئ او علم ته ډېره توجه ډېره مننه احساس صاحب چې خپلې قیمتي شیبې مو له موږ سره دلته تېرې کړې کور مو ودان له تاسو هم ډېره مننه چې موږ هم انتخاب کړو موږ ته خپل وخت وټاکه لیدونکو له تاسو هم ډېره مننه چې تر دې دمه راسره وئ ادبي ناسته مو راسره تر پایه پورې وکتله که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ شیر یې کړئ او تر څنګ یې د بیل نشان ووهئ تر بیا چې یو بل ادبي ناسته کې ستاسو په درانه چوپړ کې زیږېږو تاسو ټول په پاک سپېڅلي رب سپارو هر چېرته چې یاست ښاد یاد بریالي اوسئ پاک الله